څنګه شو؟ صحیح شو؟ چې خو دې کم نه وي؟ چې دې کم دي اوس نور؟ ماشاءالله څومره ښایسته ښکارېږي. ته وګوره په دې لباس کې نو څومره ښه ښکارېږي. زموږ هر هېوادوال ځانګړی ښایست لري، ځانګړې ښکلا لري، خو غربت زموږ څخه هر څه اخیستي دي. ماشاءالله بیخي ښکلي او تازه به ښکاري. تاسو بخیال په یتیمانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ. سلامونه درنو لیدونکو، هیله چې تاسو به ښه وئ، د صحت کالي مو پورتن وي او د ژمي سره په دې یخ موسم کې ګرم او نرم یاستئ. راغلي د افغانستان پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ ته. دغه بیچاره او زموږ تاسو ماشوم هېوادوال به تاسو پېژنئ چې د ویډیو کې مو موندلی و. بیچاره پلارجان وفات شوی ده او د بیچاره یتیم ده. نو نن مو راوستل تر څو پورې د دوی لپاره هم هغه د لباسونو ده چې کورتۍ او بوټان یې نه وو، جمپر یې نه وو، چین او دا به هم ورته واخلو. انشاءالله تعالی د کور لپاره به هم څه ورته اخلو او څه نهدیه کومک به ورسره کوو. تاسو زموږ سره پاتې شئ، ویډیو مخ ته شیر کړئ. تاسو بخیال په یتیمانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ. د غم زفل زړه درمان شګرانا، د زوریدل زړه ارمان شګرانا، رونو عزت د عالمانو کوئ، تاسو خدمت. څنګه شو؟ صحیح شو؟ چې خو دې کم نه وي؟ چې دې کم دي اوس نور؟ ښه، دوی درنو هېوادوالو یو کوچنی خور هم په کور کې لري که نه، چې دا به د هغې لپاره یوسي. د هغې ټیکری ده، ښه دا سره واخله. همداسې د هغې لپاره جرابې، دغه جرابې دستکشه، دا د خدای ته جرابې دي، ښه چې بیا یې پښو کې دغه دي ستا جرابې، دا ستا جرابې بیا به یې پښو کې کور کې. همداسې هغه ټیکری څه دي که اب دې خور ته ورکړي، دا به هم خور ته یوسي، کوچنۍ خور ده، دا به دستکش ورته یوسي. او ښه دا اضافه دي. انشاءالله هېوادوالو دغه څه چې د ژمي لپاره به انشاءالله تعالی کافي وي تر پسرلی پورې. ماشاءالله څومره ښایسته ښکارېږي. ته وګوره په دې لباس کې نو څومره ښه ښکارېږي. زموږ هر هېوادوال ځانګړی ښایست لري، ځانګړې ښکلا لري، خو غربت زموږ څخه هر څه اخیستي دي. ماشاءالله بیخي ښکلي او تازه به ښکاري. زه د دوی لپاره به انشاءالله کالي هم پرې کوو، همداسې د کور لپاره به سامان هم ورته اخلو او نهدیه کومک به مو ورسره کوو. تاسو زموږ سره پاتې شئ او ویډیو حتما مخ ته شیر کړئ. تاسو بخیال په یتیمانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ. پیدا وزیر چې خفای نکړي، د زړونو پیر چې جدای نکړي، نو مرحبا د ملایانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ، تاسو بخیال په یتیمانو کوئ، تاسو خدمت د غریبانو کوئ، تاسو بخیال په یتیمانو کوئ، تاسو خدمت. ښه درنو لیدونکو، بالاخره راغلو، کالي هم وشول انشاءالله تعالی. د خوښ هغه رخت چې د ژمي لپاره به دوی کار ورځنې واخلي، همداسې بوټان، جرابې او خولۍ هر څه وشول. راځو اوس د کور لپاره خوراکي توکي چې دوی په کور کې نه لري. کور کې اوس سامان مو
سامان مو تر وړی هم خو الحمدلله مونږ راغلي یو د ځینو وروڼو مرسته څوک پیوټ کې دي او هر چېرته چې زموږ سره مرسته کوي د هغوی څخه ټول څخه مننه کوو خصوصا د پیوټ له ملګرو څخه چې په دې سخت وخت کې زموږ سره خپله همکاري نه ده پرېښې او ټولو زموږ سره همکاري کړې ده نو هغه څه چې په کور کې دوی ضرورت وي به هم ورته راخلو حاجي صاحب هغه څه چې ضرورت وي به ورته راواخلو که نه تیار مو دلته ورته تړلي دي د غریبانو کوي ته خدمتګار د ټول عالم شګورا ته تابعدار د ټول ولس شګورا نو لګل فات په د خوارانو کوي تاسو خدمت د غریبانو کوي تاسو بخیال په یتیمانو کوي تاسو خدمت د غریبانو کوي تاسو خدمت مننه درنو لیدونکو هیوادوالو تاسو له تل همکاري څخه ډېره زیاته مننه کوو د هغه یتیمانو چې زموږ سره ثبت او دوی د کور لپاره هېڅ نه لرل او حتی د بوټانو د اغوستو لپاره هم هېڅ نه لرل د ټولو وروڼو مننه هغه ورور چې له مکې مدینې څخه یې 15,000 افغانۍ لېږلي هغه څخه مننه کوو دا ډول د دوی لپاره به انشاءالله تعالی موږ تل همکاري کوو مرسته به ورسره کوو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکوئ تاسو پاک راوړو سپارم ښه د آباد خوشحاله او ارامه اوسئ